السلام علیکم ملګرو. د ورلد کپ 2023 د ټي20 ورلد کپ مکمل شیډول راغلی دی. هغه د شریک کوم چې افغانستان او پاکستان او انډیا په کوم ګروپونو کې دي او کوم ګروپ ډیر زیات سخت دی او افغانستان او پاکستان ته څومره چانس په خپل ګروپونو کې چیرې دی مخکې چانس پیدا کی. مکمل معلومات د شریک کوم ویډیو خپل مګوري او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو ګروپ A طرف ته. ګروپ A کې انډیا دا، پاکستان دی، آیرلند دی، کاناډا دا او یو اس اے دی، امریکا ټیم پکې دی. په ګروپ B کې انګلند دی، استرالیا دا، نامیبیا دا، سکاټلند دی او عمان دی. او په ګروپ C کې افغانستان دی، نیوزیلند دی، ویسټ انډیز دی، یوګانډا دا او پاپو نیو ګیانا دا. او په ګروپ डी کې په ساوث افریقا دا، سریلانکا دا، بنگلاديش دی، نیدرلند دی او نیپال دی. په ټولو کې سخت ګروپ چې دی هغه کله تاسو ته یم چیرې په اولنی ګروپ کې صرف انډیا او پاکستان چې دا سخت دی، نور بقایا ټیمونه سره آسان دي. په دویم ګروپ کې استرالیا او انګلند سخت دی، نور بقایا ټیمونه سره آسان دي. په ګروپ C کې چې کوم دی افغانستان هم د ټي20 مضبوط ټیم دی، ویسټ انډیز هم د ټي20 فیورټ ټیم دی، مضبوط ټیم دی، نیوزیلند هم د ټي20 فیورټ ټیم دی، مضبوط ټیم دی. په دې ګروپ C کې افغانستان په ګروپ کې درې ونه سخت دي، یوګانډا او پاپو نیو ګیانا پکې آسان ده. ګروپ डी کې چې کوم دی صرف ساوث افریقا سخت ټیم کې سخت ده، سریلانکا او بنگلاديش دا پکې ورپسې دي، لږ گزاره کوي او به نیدرلند او نیپال پکې ډېر زیات آسان ټیمونه دي. نو پاکستان او افغانستان د څومره چانس دی چې په خپل ګروپونو کې میچونه وګټي او مخکې لاره پیدا کړي. پاکستان خو اول نمبر باندې دا چې انډیا نه میچ وګټي، نو بقایا ټول ټیمونه ورته آسان دي. انډیا مطلب شکست مخې پاکستان ټیم میچ هم تیر ویل، آیرلند، کاناډا، یو اس اے درې ونه ورته آسان دي. پاکستان ټیم خو الریډي وتلی شي، سپر 8 ته بالکل کوالیفای کولی شي. راځو دویم نمبر باندې انګلند او استرالیا په ګروپ B کې سخت ټیمونه دي. کو نورو ټیمونو ته موږ ګورو، نامیبیا، سکاټلند او عمان دا درې ونه آسان دي. راځو د ګروپ C طرف ته چې نیوزیلند، افغانستان، ویسټ انډیز په ګډه سخت ټیمونه دي. افغانستان کولی شي چې ویسټ انډیز ته شکست ورکړي، کولی شي مطلب نیوزیلند او ویسټ انډیز خو الریډي مضبوط دي، خو افغانستان کولی شي چې ویسټ انډیز ته شکست ورکړي. څه پته لګي چې میچ ته وګټي، نیوزیلند ته شکست ورکولی شي، ماته ورکولی شي، څه پته لګي چې میچ ته وګټي. او یوګانډا او پاپو نیو ګیانا خو ان شاء الله هغه نه وګټي. خو په دې دوه وړو کې په دې دوه ټیمونو کې چې یو ټیم افغانستان د بل نه میچ وګټي او دغه دوه ټیمونه نه وګټي، نو افغانستان سپر 8 ته بالکل کوالیفای کولی شي. ګروپ D کې افریقا، سریلانکا او بنگلاديش دی، دا درې وړه ټیمونه هم ټاپ ټیمونه دي، ښه ټیمونه دي. او دوست وګورو نیدرلند او سره نیپال دی او سره دغه دوه سره کمزوري دي. نو پاکستان او افغانستان په دغه طریقه باندې مخکې تلو چانس لري چې سپر 8 ته ځان ورسوي. په دغه طریقه باندې افغانستان چې ویسټ انډیز ته یا نیوزیلند ته په یو تم شکست ورکړي او د نورو دوه میچ وګټي، نو بالکل کولی شي. پاکستان چې مطلب درې وانو ته شکست ورکړي، آیرلند، کاناډا او یو اس اے او انډیا سره ول به خو تورم نه بشو به سپر 8 ته وته. نو دغه د ورلد کپ مکمل شیډول چې تاسو سره شریک کو د ویډیو کتل ډېر مننه. ورلد کپ به د جون په میاشت کې شروع کیږي. مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. په دې وجه چې چیرې بعد ملګرو ته پوښتنه کوي چې ورلد کپ شیډول افغانستان په کوم ګروپ کې دی، پاکستان په کوم ګروپ کې دی، نو چې ټول ملګري ورنه خبر شي. د ویډیو کتل ډېر مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زمونږ پیج هم سره فالو کړئ او زمونږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. دغه رحمان الله کرکټ ټي وي چې تاسو په یوټیوب کې ورکړئ، الته سرچ کړئ، بالکل سر کې به اول دیم 3 نمبر کې به تاسو ته راشي. الله په امان.